په یاد ولایت کې د زرغون خوست اتم پړاو دودیز جشن او د نیالګیو کینولو ولسي اشر او کلتوري میله جوړه شوه چې 3 ورځې به دوام کوي. د خوست ښاروالۍ د مسؤلینو په وینا د یاد اشر او کلتوري میلې په ترڅ کې به زرګونه نوي نیالګي نهال شي چې د ښار په سمسورتیا او پرمختیا کې به رغنده رول ولري. د یادې میلې د جوړېدو پر مهال خوست ولایتي چارواکو ویل اسلامي امارت ژمن دی چې د هیواد سمسورتیا او انکشاف په برخو کې ګټور پروګرامونه جوړ او پلي کړي چې ځینې بشپړ شوي او په یو شمېر نورو یې کار روان دی. نو ټول ورونو ته مې دغه درخواست ده چې هغه طبیعي ځنګلونو ساتنه هم وکړي او دلته چې دا کوم ځنګلونه موږ تاسې ږدو دغه هم تربیت وکړي، پالنه یې وکړي، ساتنه یې وکړي. نو موږ تیر کال هم نیالګي لکړي وو خو هغې الحمدلله موږ په وخت سره اوبه کړي دي، ساتنه پالنه موږ کړې ده. اوس کال بیا هم الحمدلله موږ تقریبا یعنې هغه نیالګي چې موږ خپل راوړي دي 40,000 ته رسېږي چې هغه موږ لکوو. هغې دپاره به آینده کې د اوبه کولو د ساتنې پالنې بندوبست کوو انشاءالله. د ملي برخوال او عام خلک وایي دوی هم د خپل چاپیریال او سیمو د ښکلا او سمسورتیا په پار نیالګي نه نیولي او د کینولو لړۍ روانه کړې ده. دوی پر نورو هیوادوالو هم غږ وکړ چې د چاپیریال په شینوالي او رغونه کې خپل مسؤلیت ترسره د زینتي ونو او مثمرو نیالګیو او بوټو په کینولو لاس په کار شي. د یو ځوان په حیث مې د نورو هیوادوالو څخه هم داخله ده چې په دغه ډول جشنونه دغه ډول میلې په لاره واچوي او د افغانستان د سمسور کولو لپاره په دغه جشنونو کې برخه واخلي. نورو ولایتونو ځوانانو څخه مو غوښتنه ده چې همدا ډول کلتوري میلې دایرې کړي او ترڅنګ له ټولو هیوادوالو مو غوښتنه ده لکه څه ډول چې نن مو نیالګي کېنول نو د دې ساتنه وکړئ، حفاظت یې وکړئ. دا د زرغون خوست اتم پړاو کلتوري میله ده چې په لړ کې د خوست ښار غرب خواته غونډۍ تر ډېره بریده شنې شوي دي. په دې میله کې نه یوازې دولتي چارواکي بلکې عام خلک د پخواني دود پګړې یا اشر په بڼه په دې میله کې برخه اخلي، په خپله نیالګي هم اخلي او کینوي هم دوی. دا ګډونوال د اسلامي امارت اړونده ادارې مسؤلینو غوښتنه کوي چې د نیالګیو ساتنې او پالنې ته هم ځانګړې پاملرنه وشي. په همدې هیله محمد اسماعیل زیار د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون خوست.